الله رب العزت د طرف نه دا اعلان دی چې که تاسو د الله سره محبت کول غواړئ او یا دا غواړئ چې الله دې ستاسو سره محبت وکړي نو د هغې دپاره معیار گویا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع دا د الله سره د محبت دپاره معیار دی صحیح ده یعنی مطلب دا شو چې بس دا یو کسوټي ده یو معیار دی یو سړی وایي چې زما د الله سره محبت دی الله سره می خالق کائنات سره زما محبت دی نو اوس کدی په دې معیار باندې پورو په اتباع رسول باندې صلی الله علیه وسلم باندې نو بس پوه شي چې د واقعي د الله سره محبت وي دا معیار دی اسانه شو مسله نو که اتباع رسول له چا په ژوند کې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیمات او اطاعت او اتباع وا نو بس دې د الله سره محبت کوونکی دی او کدا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع نه نو بیا دې په محبت په دعوه کې دروغجن دی او دې پر خپل عشق مینه محبت کې ناکام دی دا ناکام عاشق دی صحیح ده کنه نو معیار د الله د طرف نه وګوره الله فرمایي چې فتبعون اے پیغمبر ته وایه که محبت غواړئ د الله سره زما اتباع وکړئ زما د اتباع نه بغیر به تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی نبی علیہ السلام فرمایي من احب سنتي چا چې زما د سنت سره محبت وکړو فقد احبني نو د زما سره محبت وکړو ومن احبني كان معي في الجنه او چا چې زما سره محبت وکړو دی په جنت کې زما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم معیت او په جنت کې یو ځای کېدل نو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره محبت او د نبی علیه السلام په تعلیماتو چلیدل صحابه کرامو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع دومره جذبه وه چې هغه کارونه کوم چې د نبی علیه السلام عادت عادي کارونه عادي سنتونه وو هغې کې به هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشابهت کوو اتباع به کوله مینه وکنه محبت دومره اعلی درجې ته رسېدلی و چې هغې بس دا خو سړی په دنیا کې چا سره مینه کوي که نه دنیا کې چا سره مینه کوي نو هغه په د هغې طور طریقې اختیاروي د هغې اداګانې هغه په ځان کې راولي د هغه په شانتې سټایل کوي هغه د هغه لپاره رول ماډل وي که نه دنیا کې نو دا خو پرون هم خبره کړې وه چې یو مسلمان به کافر غیر مسلمه هغه دوست نه جوړوي د هغه سره به قلبي محبت او مینه نه کوي حرامه ده ناجایز ده پرونی آیتونو کې راغلي نو اوس سم خیال دی هغه ځوانان هغه نوجوانان چې هغې یو انګریز د ځان لپاره رول ماډل جوړ کړی او د هغه سره قلبي مینه محبت وي او دومره وي چې بس د هغې په طریقو باندې روان وي د هغې اداګانې د هغې ناز و نخرې د هغې طور طریقې سټایل هغه په ځان کې راولي نو هغې باره کې څه خیال دی الله دې معافي وکړي نن سبا دغه صورتحال دی که نه دی ځوانان څه کوي بس هغه فلمي اکټران چې څونه دي که هغه د انډیا وي او که هغه مطلب دا دی انګریزان وي او که هغه هر قسمه غیر مسلمه دي که هغه هر قسمه دي هر مذهب سره تعلق ساتي کافران خو دي غیر مسلمه دي مسلمانان نه دي نو زموږ دپاره رول ماډل شخصیت چې دی هغه څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله څه فرمایي چې ستاسو دپاره د نبی علیه السلام په ژوند کې اسوه حسنه ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند عجیبه ژوند دی که نه 23 کاله ژوند د نبی علیه السلام صرف دا به وایو 40 کاله خو چې کوم مخکې تېر شوي هغه نه دا 23 کاله د نبی علیه السلام ته نبوت نه بعد په 23 کالو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه ژوند تېر کړی دی که نه نو د آدم علیه السلام نه واله او د قیامته پورې چې څونه انسانان به راځي داسې یو انسان به نه وي چې د هغې د ژوند دپاره به د ژوند د تېرولو دپاره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مثال دی داسې عجیبه سیرت دی د پیغمبر داسې عجیبه ژوند دی تېر کړی که ستا جرنیل دی د هغې دپاره هم د نبي علیه السلام په سیرت کې مثال شته که دکاندار دی د هغې دپاره هم شته که ډاکټر دی د هغې دپاره هم شته طبیب معالج که هغه د سکول استاذ دی معلم دی د قرآن استاذ دی عالم دی که هر څوک دی د هر چا دپاره د هرې شعبې سره تعلق لرونکو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ښایسته ښایسته مثالونه دي او مونږ خبر نه وي د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت نه مونږ نه یو خبر هغه سیرت چې دی هغه مونږ سره یعنې د هغې مونږ سره تذکره نه کوو د کوم څیز تذکره چې ډېره کېږي هغه په زړه کې ځای نیسي دا یاد ساتئ دا قاعده ده کوم څیز چې ډېر یادېږي د هغې په زړه کې
زموږ مخې ته صحیح مور پلار هم اوس ډېر نه ځکه خو سره مینه نه اوس خو لکه مخکې به د مور پلار سره ژوند و که نه وروڼو سره رشته دارانو سره نو هغه د مور پلار هغه قصې کهانیانې او خبرې اترې نو د هغې هغه محبت به په زړه کې و نو د هغې فرمانبرداري به وه اطاعت و د مور پلار خبره منلو دا ټولې خبرې اترې وې خانداني سیسټم و نو اوس خو هغه سیسټم هم نشته اوس خو موبایل دی که نه اوس موبایل کې څه دي هغه ټول دغه انګریزان دي او دغه انډیا والے دي او دغه ټیک ټاکران دي او دغه خلک دي او نوجوان په هغې پسې ورپسې دی نو چونکې تذکرې د دغې څیزونو ډېرې کېږي د دنیا تذکرې ډېرې کېږي نو ګوره تاسو وګورئ په دنیا کې معاشره کې د دنیا محبت په زړه کې زیات دی که نه د موبایل محبت په زړه کې سیوا دی که نه ابرز په دکان کې ناست وو څه کار مو نو دکاندار ته ټلیفون راغی کور نه ورته رنګ راغی نو هغه ماشوم چې دی نو څه محل اغوستی دی او لوښي لرګي ماتې و وایي ماله موبایل همدغه لارې نو بس ما هغه ته ویم خیال کوم ډېر نن سبا خو مسله دا ده چې بچي هغه د هغې تربیت داسې شوی دی په تربیت یې نه دی شوی سره نه دی شوی تربیت او په کور کې داسې عادت کړي دي مور او پلار داسې په ناز و ادا سره په داسې ناز و نخرو سره دومره لاډ پیار محبت یې ورکړی وي چې بیا د پلار نه بچې مطالبه کوي بابا دا شعر راواله او پلار یې ولې نالي او یا ورته غوسه کوي یا یې وهي صحیح ده نو بیا ماشوم څه کوي یا د کوره تښتي او یا چلی چېرته کې ځان یې پانسي کړی خودکشي کړي او په دې ډنګ نه دي که نه چې تاوان دی کې نقصان دی جهنم ته به ځم نو بهرحال حالات دې حد ته رسېدلي دي که نه نو دا ولې ځکه چې هغه ګوره د ماشوم په زړه کې یا په ماشوم وړوکی چې و نو په موبایل یې قلاره و مور به کارونه کوله او ماشوم به په موبایل قلاره و نو هغه زړه کې هغه محبت دونه زیات راغی چې اوس هغه د هغې نه بغیر وخت نه تېروي چې وخت نه تېروي نو بس هغه څیز غواړي نو دغه صورتحال دی که چېرته موږ د رسول الله د سیرت بار بار تذکرې کوو د نبي علیه صلات وسلام تذکرې کوو نو زموږ په زړه کې به د رسول الله سلم سره مینه محبت راشي او چې کله مینه غالب شي په زړه کې د نبي علیه السلام نو بیا به اټومیټیکلی موږ د رسول الله سلم اداګانې او سنتونه او طریقې هغه په خپل ژوند کې راولو او هغه به د ځان دپاره رول ماډل ګرځوو نو بس